پر شلم روزه د لمر پرېوتو څخه مخکې په اعتکاف کې کم سړی اراده لري هغه کښېنستلی سي. هر ځای چې زنانه په خپل کور کې، طالب ملا په خپل مسجد کې، عامي سړی په هر مسجد، هر مطلب خپل د محلې مسجد دی، بل مسجد دی، بل دی، هلته کښېنستلی سي. علما فرمایي اعتکاف 3 رقمه راځي. اول اعتکاف هغه دی چې هغه واجب دی. دویم اعتکاف هغه دی چې هغه سنت دی. دریم اعتکاف هغه دی چې هغه نفل دی. واجب اعتکاف دی ته ویل کیږي چې یو سړی راولاړ سي دا نظر وکړي که چیرې زما پلانی کار وسو زه به یوه ورځ په اعتکاف کې کښېنم. دا اوس پر ده نظر سوه که هغه کار وسو دی به یوه ورځ په اعتکاف کې کښېني. صحیح سلو سره د دې چې روزه بیا هم وي ورسره. او دویم چې دی هغه اعتکاف دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله له مکې هجرت راوکړي مدینې ته، هر کال پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روزې په آخرنۍ 10 ورځو کې په اعتکاف کې چې دی هغه کښېنستی. دا سنت سلو. دریم چې دی هغه نفل دی، نفلي اعتکاف دی. نفلي اعتکاف دی ته ویل کیږي زمر بزرگان، زمر مشایخ، از شیخ صاحب شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمایي زما بابا مولانا یحیی کاندلوی صاحب رحمه الله د مولانا الیاس رحمه الله ورورو د ویلې چې دی به کله مسجد لرالی د لمانځه دپاره، د سبق دپاره، د درس دپاره، د ذکر دپاره، نو چې دا مازی به رسته پښه را دننه کوه مسجد ته، نو بیا په زور د اعتکاف نیت چې دی هغه وکوي. هغه وجه دا وه چې دا موردان دي، دا شاګردان دي، دا مطلب متعلقین دي، هغه هم واوري که د 1 ګنټې دپاره، که د 2 دپاره، که د 5 دپاره مسجد لره رالی او د اعتکاف نیت یې پکې وکوي، که ته د غسې ناست وي هم الله رب العزت به تا ته ثواب درکوي. که ته د غسې ناست وې هم الله رب العزت وما او تا ته ثواب راکوي. دا زموږ دعوت تبلیغ والا چې کله مطلب په مسجد کې د دی هغه سروزې جومات راغلی د هغسې مطلب شبې جمعې لره تللي، نو دی هلته په دې مسجد کې د اعتکاف نیت چې دی هغه وکړي. بیا که دی بیده و هم الله رب العزت اجرونه ورکوي. بیا که دی ناستو ډوډۍ یې خوړله هم الله رب العزت اجرونه ورکوي. د امام محمد صاحب رحمه الله په نیز باندې 1 ګنټه هم اعتکاف کولی سي. امام صاحب رحمه الله فرمایي وینا شپه و ورځ اعتکاف که چا کوي هغه به شپه و ورځ یې. خو د امام محمد صاحب رحمه الله مطلب چې کومه خبره ده پر هغه فتوا ده، یعنی کولی سي نفلي اعتکاف 10 منټه 20 منټه 1 ګنټه هم کولی سي. اوس خبره دا د عزیزانو اعتکاف وایي څه ته؟ د اعتکاف خپل معنا دا یو ځای ټهراوېدل، یو ځای کښېنستل، یو ځای پاته کېدل. د اعتکاف خپل معنا دا ده. بیا په شریعت کې معنا دا سوله چې کله یو سړی د روزې میاشت ورباندې راله، د روزې اخرنۍ 10 ورځې په خپل مسجد کې د اعتکاف په نیت د پیغمبر علیه السلام د سنتو په نیت راسي کښېني و دې ته اعتکاف چې دی هغه ویل کېږي. اوس عزیزانو اعتکاف خو ډېر لوی اجر دی. د اعتکاف اصل مقصد از شیخ صاحب شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمایي هغه دا دی چې راله د الله په کور کې د بستره واره که زه نه ځم، ستا کور له راغلی یم، ستا در له راغلی یم، ستا دربار لره راغلی یم، ما ته معافي وکړه. یعنی زه به تاسو ته یو ډېر اسانه مثال درکړم. په تاسو کې چې دا ډیر کمزور دی په مشتۍ کې، ما خو دې په خدای سره قسم چې یو سړی زما د کور په دروازه کې 10 ورځې بستره راته هواره کړي، پر تا مې دا یقین دی چې ستا د کور په دروازه کې 10 ورځې بستره درته هواره کړي، ته په مطلب دی تا ته زارۍ کوي، خواستۍ کوي، عفو غواړي، بخښه غواړي، نو ستا څه خیال دی ته بیا نه کې معاف؟ چې هر څو بد سړی حتی چې یو سړی غیر مسلم یې د هغه و کور ته دروازه هواره کړه چې ما ته به معافي کوې، ما له تا دا ناکي کړې ده، دا مې خطا کړې ده، دا مې ګناه کړې ده، په تا ګرم یم، په تا ملامت یم، ستا لاس زما ګریوان، هېڅ دویمه خبره زه نه لرم. تاسو ووایاست چې دا سړی به دا بل سړی معاف کړي که نه؟ زما خو یقین دی چې معاف یې، خو بیخي ډېر کمینی
یو به بیخي ډېر کمینه و کمسل یې چې هغه کې د بخشش ماده نه یې کړې. د الله رسول فرمایي بدقسمته ترین انسان هغه دی چې الله د زړه سخت کې نه څوک بخشي نه و چاته معافي کوي نه د چا معافي چې د هغه قبلوي. دا د الله رسول فرمایي دا شقي دی. شقي چې دی هغه فی النار اب جهنم لره ځي. دا بدبخته دا په زړه باندې سخت د چا خبره مه منه د چا عذر مه منه د چا زارۍ مه منه د چا ننواتې مه منه د چا خواستۍ مه منه. دې ته د الله رسول شقي ویلی دی بدبخت ویلی دی. شقي و بدبخت چې دی هغه به جهنم لره ځي. نو یو هغه سړی دی چې هغه به معافي ونه کړي کنی عام طور چې هر چا و کور و مخ ته بستره اواره کا دا ورته وایه چې زه په تا ملامت یم ما تاوان و نقصان در رسولی دی ما ته معافي وکړه. یاره انشاءالله هیڅ یو داسې څوک به پیدا نسي چې هغه زه معافي نه کوم. لیکن د الله په دربار کې سړی د الله په کور کې بستره اواره کړي چې الله زه راغلی یم ما ته به معافي کوې. ولې کړي دي څه دي؟ زما عمر 40 کاله دی په 40 کاله له ما څه خطاوې سوي دي زه معافي غواړم. زما عمر 40 کاله دی له ما څه ګناوې سوي دي زه له تا معافي غواړم. په لا اله الا الله دا خو د الله کور دی دا اعتکاف دی. دا د اعتکاف د الله په کور کې د بستره ورته اواره کا بغیر د اوداسه بغیر د غسل یو سړی ناروا غسل ورباندې اوښتی دی بدکاري یې کړې ده غسل یې لا نه دی کړی. په دغه حال کې دی د الله څخه معافي وغواړي. الله فرمایي زما ستا سره قول دی وعده ده زه تا معافوم. یو سړی بدکاري وکړي یو سړی شراب وڅښي د شرابو بوی د شرابو خوند د شرابو ذایقه یې لا تر اوسه پورې په خوله کې ده. یو سړی بدکاري وکړي غسل یې نه دی کړی اودس یې نه دی کړی دی نجس دی غسل یې نه دی کړی خوله یې په شرابو ده. دی وایي الله ما ته معافي وکړه زما ستا سره وعده ده چې بیا به زه دا کار نه کوم. په لا اله الا الله الله فرمایي زما ستا سره وعده ده زه تا ته معافي کوم. بالا بخښلو والا به تی څوک نه یې لیدلی. زوی به پلار به وزوی ته هم دومره معافي نه یې کړې. خاوین به کوروالا ته هم نه یې کړې. الله جل جلاله خپل دا کمزوري بنده ته کوي د دومره لوی خدایي سره. صحیح سلو. نو از شیخ صاحب فرمایي موږ چې په اعتکاف کې کښېنو اصل مقصد دا دی چې الله راغلی یم ستا دربار له معافي غواړم. خامخا به م معافیې خامخا به م معافیې. ولې مې خامخا معافیې؟ کوچنی بچی بابا ته نه وایي خامخا ماته روپۍ راکړه خامخا ماته په موټرسایکل او په موټر کې چکر راکړه خامخا ما پلانی ځای بوځه ورته وایي. اوس نو دا زوی په دا پلار باندې په زوره دا کار کوي په زور یې نور باندې کوي. دا هلته تعلق جوړ سوی دی. دا په مابینځ کې یو ډېره لویه مینه پرته ده چې بابا د زوی انکار نه کوي. زوی نو تا راته وویل پروا نه لري راځه زما نه د خوښه زه ستړی یم زه ستومانه یم درځه پروا نه لري زویه تا اوس راته وویلې داسې و الله ته به وایې الله خامخا به معافیې خامخا به معافیې. د خامخا دا معنا نه ده چې زه زورور ته کمزوری نعوذ بالله. نه نه دا معنا ده چې ته ډېر عظیم رحمان و رحیم ذات یې زه ډېر کمزوری ګناهګار یم. یا الله تا وعده کړې ده چې زه معافي کوم نو لحاظه ما ته به معافي کوې. دا ناز دی ناز. صحیح سلو. نو یوه خبره خو دا سوه. دویمه خبره دا سوه د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي چې اصل مقصد د اعتکاف هغه د شب قدر دی. د شب قدر شپه و د شب قدر شپه چې دغه په کور کې هم راځي په دکان کې هم راځي په مسافرۍ کې هم راځي په اعتکاف کې چې راشي نو خامخا به الله رب العزت سړي ته ډېر اجرونه ورکوي. په اعتکاف کې یو دغه شی شته چې ته په اعتکاف کې بیده یې د شب قدر شپه ده نو دا ستا پروته عبادت دی که نه دی؟ عبادت دی. نو دلته په خوب کې په پروته کې به الله و تا ته د شب قدر د شپې څومره زر میاشت څو زر میاشتې هغه درو اتیا کاله څو میاشتې دومره ثوابونه الله تا ته په اعتکاف کې په مسجد کې په خوب کې درکوي. بیده سولې پیشلمېله راپورته سولې د اعتکاف شپه والا ته خو بیده وې ستا په عملنامه کې الله درو اتیا کاله څو میاشتې چې د هغه ثوابونه ولیکي. لکه یو سړی چې د ورځې لمونځ کوي عبادت کوي د ورځې روزه ده د شپې تهجد کوي څو ثواب دی؟ درو اتیا کاله دومره عبادت سړی وکړي الله تا ته به دا یوه شپه چې د شب قدر شپه الله یې تا ته در نصیب کوي تا ته درکوي. اعتکاف دا معنا سوه. صحیح سلو. نو وز الله رسول فرمایي کوم سړی چې د اخرنۍ لس ورځې اعتکاف وکړي
دوه حج د دوه عمرو ثواب ملاویږي، دوه حج او دوه عمره. اوس په سړی پیدا شي و یار مولوي صاحب دا دې څنګه خبره وکړه دا نو څنګه حج وګوره دونه لرې دی دلته دونه خلکو ته اسانه کې وای څه وای خلکو ته دونه اسانه کې بیا نو یار سبحان الله الله اکبر. زه کله کله یو حدیث وایم د بخاري او د مسلم حدیث وایم، کله کله یو آیات وایم، بیا ماته چا په کمنټ کې لیکلی و مولوي صاحب درواغ مه وایه، وی مولوي صاحب چشمه کوه درواغ مه وایه. مولوي صاحب ټول دروغجن دي، خو دا خبره چې درته وکړه دا د الله د رسول ده، د الله رسول ته خو نسې ویلی نو ما ته ووایې، نو چې ما ته دې وویل دا زما خبره ما د ځانه کړې وه که د محمد رسول الله د مسلم او د بخاري حدیث و، که ما د ځانه کړې وه بېشکه زما خبره درواغ ده، هېڅ پروا نه لري یاره موږ خو عام انسانان یو. نو که محمد رسول الله کړې وه ته ورته ویلی سې چې درواغ مه وایه، ته ورته ویلی سې. یعنی دا خلک اوس و هغه ځای ته راورسېدل چې وچ کلک یې خپل ځان مقصد دی چې زه مشهوره سم، وچ کلک. یاره په دې ښار کې دوه سپیان ګرځي، یو لیونی دی یو غیر لیونی، دا لیونی تر دا نور سپیان ډېر مشهوره دی، و دې لیوني ته دا لیونیتوب پیدا کړې ده، بس په دا ښار کې دا مسله روانه. په چا پسې ښکنځا وکړه، په چا پسې پروپاګنډا وکړه، په چا پسې خبرې وکړه، چیش کوې ځان مشهوره کړه. شهرت اوس کمال دی، شهرت کمال دی. په لا اله الا په ذوالجلال کما د الله څخه شهرت غوښته دي، الله راکړي. په لا اله الا الله ته مې غوښته دي. ارشه نو زه به د چا کور خرابوم؟ ستا د کور په خرابېدو به زه ځان مشهوره کوم، ستا د عزت په خرابېدو به زه ځان مشهوره کوم. ولې نو ما ته څه راپېښه ده او تا ته څه درپېښه ده؟ بس دا دنیا دې ځای ته راورسېده. مولوي صاحب درواغ مه وایه. اوس دا دوه حدیث چې ما دا دوه حج او عمرې درته وویل، سړی به وایي مولوي صاحب درواغ مه وایه، د بیهقي حدیث دی. د الله رسول فرمایي دوه حج دوه عمرې. نو که ته دوه حج عمرې الله سړي ته دونه په اسانه ورکوي، نو بیا د حج د عمرې څه ضرورت دی؟ دا چې بیخي ډېر ښه دی. پخوا ماته دی څه دغه تورې ویل دی، کمزوري تورې ویل، اوس په پښتو درته وایم پښتو. چې بیخي د جهان شین خر نیسي هغه دا تورې نه کوي. وایي دوه حج دوه عمرې الله تا ته درکوي، نو بیا ته څه کوې چې ځې؟ پر تا حج عمره فرض دی، د حج در باندې فرض دی که یا که فرض دی نو ته به خامخا ځې. که 50,000 کاله په اعتکاف کې کښېنې ستا هغه فرض نه ادا کېږي. سړی اوس پر نفل ودرېږي د قیامته ولاړ دی، د یو فرض ځای نیسي نه نیسي، نو بیا ته څنګه دا خبره کوې؟ دا خو معنا دا د الله فرمایي یوازې حج نه دی، یو سړی به ګر سره حج نسي کولی، هغه ته به د حج ثوابونه څنګه میلاویږي؟ چې یو سړی حج هم وکړي په اعتکاف کې کښېني هغه بیا څه حال دی؟ سړی حج هم وکړي اعتکاف، اسانه مثال در کوم، لکه دغه بنسټو والا راواخله، د خیریه بنسټ چې کوم بلل کېږي دا خلک فاونډیشنان راواخله، خدمتونه ډېر کوي. اوس یو هغه سړی دی چې ماته پیسې راکړي او مولوي صاحب دا واخه پر غریبانو خیرات کا، صحیح سلو. بل هغه دی چې زه راولاړ سم خپلې روپۍ راواخلم زه پر غریبانو خیراتوم، د کومې و اجر ډېر دی چې زما روپۍ زه په خپله خیراتوم. نو دلته هم خبره د هغه د یو سړی حج هم وکړي اعتکاف کې هم کښېني، نو الله ته څه ګرانه ده هغه حج هم در باندې وکړي، دغه اعتکاف کې د دوه حجو د دوه عمرو ثواب هم درکړي. نو چې په اعتکاف کې د 10 ورځو د حجو دا ثواب دی، د اعتکاف د دوه حجو ثواب د دوه عمرو، نو خود حج عمره به بیا څو ثواب لري؟ صحیح سلو، خود حج عمره به څو ثواب لري؟ نو معنا دا سو د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ؟ تاسو د اخرنۍ 10 ورځې په اعتکاف کې کښېنئ.